زنانه له فکار دی چې کله خاون کور ته راشي نو د هغه بهترین استقبال وکړي، چې د هغه په لاس کې څه وي هغه ترې واخلي او په خوشحالۍ میلاو شي. داسې نه چې هغه کور ته داخل شوی نه وي او ته خوله ورانه کړي او ګیلې شروع کړي وي. مطلب دا چې د هغه مخې ته داسې خوشحالۍ اختیار کا چې هغه دا محسوس کړي چې زما ښځه زما د راتلو سره ډېره خوشحاله شوه. دویم نمبر د خاوند د راتلو نه مخکې صفا کپړې واچوه. ځان داسې جوړ کا لکه ته چې د چا کور ته ځې، ځکه چې خاوند کله د محنت مزدورۍ نه ستړی ستومانه راشي نو په زړه کې دا وي چې زه به کور ته لاړ شم، هلته به آرام وکم، سکون به راته میلاو شي، ښځه به مې چاپي کي، د ښځې او بچو سره به کېنم، نو د زړه ستومانتیا به مې ختمه شي. نو بیا داسې ډېرې بدبخته زنانه هم وي چې د خاوند د راتلو سره ګیلې او شکوي شروع کړي، لیکن نیکبخته زنانه هغه ده چې د خاوند د راتلو سره د هغه استقبال وکړي. بعضې خو داسې بدبخته زنانه وي چې خاوند کور ته راشي نو هغه کور کې موجود هم نه وي، یا د پلار کور ته تللی وي، یا ګاونډیانو کره تللی وي، یا د ملګري کره تللی وي، نو دې سره د خاوند په زړه کې د ښځې سره نفرت پیدا کیږي. کله داسې هم کیږي چې د خاوند د راتلو په وخت کې موجود وي لیکن څه کار کې مصروفه وي، خاوند له هیڅ توجه نه ورکوي. نو دا ډېره غلطه طریقه ده چې د خاوند د راتلو سره چغې شور شکایتونه وغیره شروع کړي چې خاوند دا حال وګوري، نو هغه بیا په زړه کې دا ووایي چې دې کور ته نه راتلی نو ډېر به ښه وي. نو ښځو ته دا نصیحت دی چې کله خاوند کور ته راځي ښه مزېدارې کپړې واغونده او ښایسته خوشبويي ولګوه، په دغه ورځ باندې چېرته مزه او د هغه استقبال وکړه، خوشحاله اوسه چې کله خاوند راشي نو هغه په مخ کې بیا خوشحالي اختیار کا چې خاوند په هغې باندې خوشحاله شي.